کاکا شنغر کې ستاسو هغه څنګه کیسه وه د پیسو هغه چې په سر باندې چا پیسې اخیستې که دا څه کیسه وه؟ یاره خو داسې کیسه وه چې زما تره خدای پاک دې وبخي الله دې وبخي او یو ورسره د هغه بل یو پارټنر و شیرالله کانم و خدای پاک دې دواړه وبخي اوس وفات شوي دي دی د اشنغر کې دی به د پیسو میسو دا لین کو نو دی لګېدلی نو دی لړل نو یو خان و داسې لکه ستا غونته کې ښایسته هلک و ډېر دنګ هلک و لکه د هغه د خولې خبره د بل ملګري یې نو دی چې څنګه تللي دي نو دوی پیسې اخیستې دي او دوی شپږ اته ورځې یا 10 ورځې چرګان مرګان خوړلي دي نو چې چرګان یې خوړلي دي نو ښه به لکه هغوی به یې هغه ورکوه که نه چې چا وله پیسې میسې ورکړې دوی خبره کړې وه نو دی شپږ اته ورځې لګیا و ګرځېده را ګرځېده به موقع له دغه کته که نه چې ګنې یاره موقع وګورو چې سړی کابو کړو نو دی لګېدلی و چې دوی څنګه لړل نو هغه هلک ته چا ویلي وو هلک راته وایي چې ښایسته هلک و دا ستاسو په شان دی که نه ډېر دنګ هلک و خو زما د دې تره به هلکان خوښ وو هلکان به یې ډېر خوښ وو نو چې دی څنګه لړلو نو هغه ته خو چا مخکې ویلي وو چې یاره تا باندې د ثوابۍ کسان دي او د شیره غونډو او هغوی پیسې اخیستې دي در باندې 2 کسان دي نو دغه هلک ډېر صحیح مو کلاړي مو نو دوی داسې برج نه راکوز شو چې دوی یې څنګه صحیح کړو نو دوی 2 کسان د سره نور د سره پنډزې ټوپک و هغه وخت سره به دا پنډزې 2 میله ټوپکې وې که نه کله دغه نه وي مشینان نه نو دوی چې څنګه وکاته چاپېره دوی داسې یو ګروڼ غونته ځای و نو هغې کې دغه شو که نه خو دوی خو په داسې یو دغه باندې تلي چې یاره دوی مونږ باندې پوه نه شي دوی خو موقع دغه کو که نه موقع یې کته چې یاره په څه ټایم کې به دوی ګیرو دی یار دوی چې دواړه څنګه تلي دي نو 10 بجې وي د ورځې ابی دوی ته تاو شو نو د نورو کسانو دغه 2 دوی ته نه بیرته ودرېده دا هلکان دا هلک نه دا لکه خانداني هلک خان نو دی وله را روان شو نیغو نو د زما تره ترې بل ملګري وویل لکه څه چل وکړو نو ده ورته یې لکه په مانځه ودرېږو وایي سړو خو ګیر کړو خو اوس په مانځه ودرېږو ټایم د 10 بجو و چې د 10 بجو ټایم نو دوی په مانځه ولاړ دي چې دوی په مانځه ولاړ دي څنګه نو نیتونه یې تړلي دي نو دا شیرالله کاري خدای پاک وبخي نو ده داسې چل کړو چې په دې ځای باندې لاس ایښي د سبحانه په ځای باندې دی سبحانه ربي الاعلی وایي پوه شې او هاتې چاپېره ګرځي هغه قسم دوی دواړو نیتونه تړلي دي ولاړ دي یاره د خان ورته ویله که وي میلمنو یم وایي تاسو خو نیت تړلی وي د مانځه ټایم خو نه دی خو وایي ځای په نفلونو کې به یې واچو او هغه سره دا پنډزې ټوپک و سم برېښېده انګریزی نو هغه ورته وی دغه وي خو یو کار وکئ وایي زه په نفلونو کې به یې دله زه واچوم خو چې کله په مانځه ودرېږئ نو سپلی ورته وباسئ وایي سپلی مو ونه ایستي نو بی دی یو بل ته وکاته او بیا خاندله سلام یې مو نجار باسه وي شیرالله وي سړي خو بس داسې خبره وکړه پوه شي چې اوس په دې کې څه نه کېږي بس مرګ دی راغلی دی هغه ورته یې وژنم مو نه پوه شي وي د شیره غونډ کسان یې او وي دا چل وي ما ته چا مخکې ویلي چې تاسو کله اخیستي وي تاسو یو میاشت چرګان هم وخواړه پوه شي خو زه بس دغه شي نه زما هغه تره ورسره بیا لین جوړ شو دغه به هلکان خوښ وو هغه هلک سره بیا هغه وله پیسې هم ورکړه چې یاره بهی دا کرایي والی ما له دلته ځای راځئ خو لکه ډېر خلک داسې ما پسې راغلی دی زما نه ګورې د بل پخ پوتلي دي پوه شي نو دوی به لړل هغه کس ته یې وی داسې چل دی وي هغه د ویشتو هلک نه دی अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।